رئیس صاحب دلته زموږ یو ملګری دی وایي خورا سره ولیدلی یم هر وار راپسې واره وایي د کور کرایه جلا راپسې د اولادونه مې ژاړي کښېنې کښېنې اولادونه مې د شیدو پیسې نه لرم د شیدای نه لرم دلته مې دا رئیس صاحب ته ورولله چې یو څه کومک را سره وکړي ولا زه هم داسې بس دا څو ورځې مې نه درته ویله سړی خلک ډېر دي بیا ما هلته راسه نن به رئیس صاحب ته ووایم چې دا دی وایي خورا سره ولیدلی یم بیخي زارۍ هم ډېره راته کوي ښه و دې سره به اوس څه چم وکړو ته داسې وکړه ګوره ته کم نه یې خبر اول یې پوښتنه وکړه چې دی د کیمرې مخ ته تمثیل کولی شي که نه شي کولی هغه خو به زه جن وکړم او انشاءالله کولی شي بس داسې اکټر سړی یا ممثل تمثیل کولی شي هدف مې دا دی و اکټر دی نور نو غریب دی سره و دغه بې کو دی د کیمرې مخ ته یو څه داسې ځان سره دغه کړي بلکل یو وشکه مشکه توی کړي که نه باره بیا د خلکو زړه ته هم چې موږ ته ته پیسې رالیږي د هغو هم بره زړه ته لویږي چې دا وروره لوېدلی دا سړی او که دی داسې درماله پراخ ناست بیا د خلکو زړه ته نه لویږي وایي دا ګوره غریب نه دی دی ناکه مرسته ورسره کوي خبر ورسره وکړه ښه ورته جرې صاحب ویلې چې د کیمرې مخ ته به یو څه ځان داسې سره بېځای کړي معنا یو څه د ژړا تمثیل وکړي باره به موږ خپل وس ورسره وکړو کومک به ورسره وکړو نو پوه شوې دا یوه خبره دې په ذهن کې یي که د کیمرې مخ ته ژړلی سوی او مرسته ورسره کوو که نه سوی ژړلی بلا خو نو نور ته پوه راوستلی دې دی ګوره نو ځه ورسره راوله اول پوښتنه سمه ځینې وکړه داسې نه چې بیا وایي نه سم ژړلی خدای دې وکړي چې د رئیس صاحب یې ومني یو څه پیسې به راکړي څنګه سوې ته رالې څنګه څه ورته ولې ویله رئیس صاحب ته خو مې وویله دغه ولراوله و ژړای سي ول که ښه ټیټ ژړای سي بلا صحیح دی که نه اوس به بیا ژاړم د بلا پوره به ژاړې ژړا خو دې زده ده ته ول جوار درته لږ وکړم وکړه زما سره مرسته وکړه بس اکټر خو یې ظالمه راځه السلام علیکم وعلیکم السلام دا دې رئیس صاحب دې خو مې راوسې کښېنه حاجي صاحب زه بخیر بخیر یې څنګه یاست ښه نو دا دې رئیس صاحب دغه دی هغه ځوان مننه ستا کور ودان دی دی و دی دا څه رقم ځوان دا خو سم دغه سړی معلومیږي یار خو ده ول ډېر سره ولیدلی دغه وکړه ځوانه تا ول دا ګوشتریان یې وکاږه دا بیا په کیمره کې چې راسي باره بیا خوند نه کوي دا ګران بیه ساعت وګوره دا ستا ګوشتریان یې وګوره کوټ حساب کتاب دې ګډ برابر دی پر موږ لا په سور کې دا بیا په کیمره کې چې راسي نو بیا خلک وایي دا څنګه کار دی دا خو بیا بېرته راکوئ نه ته یې مه په لاسوه دا پردی امانت دی ګوره جیب کې واچو واخه عکاسي وکړه شاباش دا کوټه مې سته که اوس وکړمه و د هغې صحیح دی چې کښېنم و لږ سم کښېنه سم دغه کښېنه دغسې بس لږ زهیر کښېنه دغسې شاباش زه به داسې کومه عکاسي شروع ده عکاسي شروع ده شروع سوه او خو دغه وکړه لږ زه به کښې راځم و دلته ماته کیمرې ته مه ګوره کامرې ته مه ګوره ښه وژاړه بره خپل مشکل په ژړا کې راته ووایه سمه و شروع ده و شروع ده ژر څه خو ملک صاحب ما سره مرسته وکړه څه مشکل لرې ځوانه کور کښې اولادونه راپسې ژاړي دوستان تاسې وینئ زه دغه یو غریب ته راغلی یم البته دی زما ځای ته راغلی دی ډېر سره لوېدلی دی تاسې باید زموږ د دغه خیریه بنسټ سره کومک وکړئ تر څو موږ داسې یو غریبو هېوادوالو لاسنیوی وکړو د هغو سره کومک وکړو زه اوس دغه ځوان ته د خپل وس مطابق یو څو افغانۍ ورکومه تاسې زموږ د خیریه بنسټ سره مرسته وکړئ تر څو موږ دغسې ځوانانو دغسې خلکو لاسنیوی وکړو دوی راپورته کړو ستاسې کور ودان او ویډیو مخ ته ډېر درسره شیر کړئ دا پکې راوړه بس دا پکې راوړه دا پیسو په وخت کې مو وژاړم بس دلته کیمره دلته پر پیسو ونیسه دغه نظر افغانۍ دي و دا سره واخله د کور سودا مودا دې هم په وکړه راکړه زما ګوتمیانې راکړه ودرېږه وارې عکاسي خلاصه سي دا بیا ایډیټ کوي عکاسي بنده ایډیټ یې زده دی
ځه بله ځه د باندې وځې شان مینې ورکړه ځه ځه الله دې موږ ته یې وزونه راکړي کور مې ودان پیسې څه سوې ښه کلکې کلکې پیسې راکړې به خدای لار خو مې پر وواله هغه د کور کرایه که نه وي کور خو مې خپل دی د دوکان ده خو مې جیب ته کړه لاړو